मोबाइल ولګي واړه لیټونه ورته جوړ کړي ستوري جوړ کړي مننه یو جهان مننه دومره ښکلي محفل په واده کې داسې پروګرام نه یو جهان مننه کوم د دې ښکلو خوږو درنو پښتنو او دغه څو شعرونه ریپلیوال صاحب چې کوم نظم وي دلته تاسو مینوالو چې وولې الا پیر بابا راورسېږي الا پیر بابا راورسېږي نو ډېر ښکلی نظم وي خو پیر بابا د ملکونو پناه دی میدا حلقه د بریمام صاحب سره ده نو دوره لرې او دا یو خبره ګورې کومه چې زمونږ پښتانه الله دې نور ښایسته کړي او نور ښایسته کړي خو دا خبرې ګورې د مذاق دي دا دې په بده نه اړي اصل چې په سوشل میډیا باندې یو سړی وي چې دا کفري الفاظ دي یا داسې دي یا داسې دي دا ګورې د مذاق خبرې دي دا دغسې دغه په دې کې نشته بس دغه څو شعرونه د واده د زلمو ته چې ظاهر ملایم خو باطن ایله پس نه کوم ظاهر ملایم خو باطن ایله پس نه کوم کم ناساز ناروا ده چې زه نه کوم چې یو سړي مې خو په ډېرو خو کې ښه ونه وي د دغې کخره وسته هېڅ چا سره ښه نه کوم او چا راته وې اوسنۍ ښځې سړی خیر ته کښېنئ خته مې سپین شو خو د دې یارې واده نه کوم مننه چې چا راته وي اوسنۍ ښځې سړی خیر ته کښېنئ یخته مې سپین شو خو د دې یارې واده نه کوم او په دې کې څه دي خو ورکړې وه ورکړې مې دا زه په نکاح کې په دې دوو ټکو زړه نه کوم او دغه څو شعرونه نور هم چې هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده مننه چې که زه د ټریفک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تر موږ چې د ښکلو دا کمال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې په بنګله نه کېده چې هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټروی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تر موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې په بنګله نه کېده او دغه څو شعرونه سنجیده چې د مینې په دریاب کې ډوبېدو له به څوک نه وي ښایست په بلا ډېر وي خو کتو له به څوک نه وي زما په غم به ټول خلک خپه خپه ښکارېږي خو ما پسې په چغو جړېدو له به څوک نه وي او مونږ هسې په مانځه کې د سپرلو سوالونه وکړل ګلونه په اوربل کې ښودو له به څوک نه وي مننه چې مونږ هسې په مانځه کې د سپرلو سوالونه وکړل ګلونه په اوربل کې ښودو له به څوک نه وي او منم چې مستانه ملا به بیا مسلې چیړي خو منصور غوندې په دار باندې خطو له به څوک نه وي او تره د رباب په زیرو بم کې به ښکارېږم غزل به مې ویل شي اورېدو له به څوک نه وي بیا ټیم